د جاواسکريپټ په دې ویډیو کې مونږ په اره میتھډز باندې خبرې کوو او د اره د میتھډز دا زمونږ سره دویمه ویډیو ده. په اولنۍ ویډیو کې مونږ دغه میتھډز زده کړل او په دې باندې مونږ خبرې وکړې. که چیرې دغه میتھډز باندې تاسو نه پوهیږئ یا تیر ویډیو د سره تاسو نه کتلې هغه د سره حتما وګورئ. په دې ویډیو کې مونږ په دې میتھډز باندې خبرې کوو: سپلایس، ازاره، انډیکس اف، لاست انډیکس اف، ایوری، فلټر، فایند. دا څه شی دی او څه ته ویل کیږي او دې میتھډز باندې به په راتلونکي ویډیو کې ان شاء الله خبرې کوو. اول راځو سپلایس میتھډ ته چې سپلایس میتھډ څه شی دی او څه ته ویل کیږي. سپلایس میتھډ چې دی د اره الیمنټس د چینج کولو لپاره یوز کیږي. مثلا ما سره یو اره ده د نمبرز په نوم باندې یو اره ده. زه غواړم په دې کې مثلا زه یو دې کې زما سره 14 نشته، زه غواړم 14 8 کوم، په اخر کې 8 کوم یا د 2 نه بعد 8 کوم یا د 5 نه بعد یا د 9 نه بعد زه غواړم چې دغه 14 8 کوم یا 15 8 کوم. نو څنګه کولای شي 8 کوم؟ یا زه غواړم یو الیمنٹ ورنه ریمو کوم، مثلا 9 ریمو کول غواړم یا 11 ریمو کول غواړم یا 3 ریمو کول غواړم. نو څنګه ریمو کیږي؟ یا ریپلیس کول غواړم، مثلا زه غواړم 11 ریپلیس کوم 10 ته یا 9 ریپلیس کوم 10 ته یا مثلا 2 ریپلیس کوم 1 ته 3 ریپلیس کوم 2 ته. نو دا څنګه مونږ ریپلیس کوی شو؟ نو دا د سپلایس په واسطه. نو سپلایس میتھډ په واسطه تاسو درې کارونه کولی شئ تر سره کوي. هم یو الیمنټس ایډ کولی شئ، ریمو کولی شئ، ریپلیس کولی شئ. اوس مثلا زه غواړم یو الیمنٹ ریپلیس کوم. کوم الیمنٹ غواړم چې ریپلیس کوم؟ ځکه الیمنټس خو ما سره زیات دي. کوم الیمنٹ ریپلیس کول غواړي؟ زه وایم انډیکس 4 باندې هر څه پراته دي هغه ماته ریپلیس کړه 14 ته. نو انډیکس 4 یا انډیکس څلورم نمبر انډیکس باندې ما سره څه پراته دي؟ نو ګوري دلته دا 2 زموږ سره په 0 شو، 3 1 5 2 7 3 9 4. نو په 4 انډیکس باندې زموږ سره 9 پراته دي، په څلورم انډیکس باندې زموږ سره چې دي 9 دي. زه 9 غواړم چینج کوم 14 ته. لکه دلته تاسو ګوري ما سره مخکې 2 3 5 و 9 11 اوس د دې 9 په ځای ماته 14 شو. که زه اوس چېرته نمبرز پرنټ کول غواړم یا زه وایم چې نمبرز په نوم باندې اره چې په دې کې زموږ سره کوم الیمنټس پراته دي هغه ماته شو کا، نو ماته به 2 3 5 و 14 11 کوي پرنټ کوي. ښایي راځو دا کار پریکټیکل ګورو چې څنګه کولی شي یو اره کې الیمنټس ایډ کو، ریمو کو او یا هم ریپلیس کو د سپلایس میتھډ په واسطه. دا زموږ سره د جاواسکريپټ 9مه ویډیو ده. نو دا ویلکم سکرین زه کلوز کوم. زه راځم دلته کې یو فایل جوړوم gsday29.html. स्क्रिप्ट टैग में ओपन को, स्क्रिप्ट टैग में بیرته کلوز کو. دلته زه اوکې دا مې لږ زوم کو. دلته زه یو اره کریټ کوم پرس کې د ایکس په نوم باندې. دې کې ما څه الیمنټ سټور کړل لکه زه وایم چې 10 9 شپږ 14 15 بس که دا الیمنټس ما دې کې سټور کړل. زه یو ځل دا کتل غواړم، مینس پرنټ کولی غواړم. نو دلته زه لیکم چې ایکس سپا کنټرول اس کا او دلته څنګه تاسو رائټ کلیک وکړئ اوپن وذ لایو سرور یا دې ځای کې زموږ سره گو لایف د په دې باندې کلیک وکړئ یا هم په دې فایل باندې رائټ کلیک وکړئ او کافي پاتې کړئ. په کومو طریقو چې مطلب تاسو ته آسان وي چې تاسو د دې هغه ریزلټ غواړئ چې ووینئ، نو تاسو په دغه درې طریقو سره کولی شئ. یا هم تاسو لاړ شئ کوم فولډر کې چې تاسو دا فایل سیو کړی، لاړ شئ په هغه فایل باندې ډبل کلیک وکړئ. نو زه راځم دلته بروزر خلاصوم، کروم ګوګل کروم خلاصوم او دلته هم دغه فات چې دی په دې فات کې بدلته تاسو دا څه چې کافي کړ دا بدلته تاسو کنټرول وی کوئ، انټر په پریس کوئ. زه دا لږ زوم کوم. نو دا ګورئ ملګرو ماته دا الیمنټس چې دي دا ماته دلته پرنټ کړل. څه چې زما سره په اره کې پراته دي هغه ماته دلته کې وښودل. اوس زه غواړم چې د دې و په ځای د ماته اته شو شي. هر الیمنٹ چې تاسو ریپلیس کوئ، زه اوس دا وغواړم ریپلیس کړم اته ته، نو تاسو باید د هغې انډیکس باندې باید پوه شئ. که چیرې تاسو انډیکس باندې پوه نه شئ شاید تاسو کوم بل الیمنٹ ریپلیس کوي، یا که چیرې تاسو یو الیمنٹ ریمو کوئ، که چیرې تاسو د هغې ریمو کول غواړئ او انډیکس درته په یاد نه وي، نو دا تاسو سره مشکل جوړېږي. امکان لري چې یو بل الیمنٹ څه کوي ریمو کوي. یا مثلا تاسو یو سټوډنټ غواړئ چې ډیلیټ یې کوي، یو سټوډنټ ریمو کول غواړئ او د هغه آی ډي تاسو نه ده زده، نو امکان لري مثلا حکمت په نوم باندې یو سټوډنټ ریمو کوي، حکمت په نوم باندې امکان لري زموږ سره کلاس کې 2 3 کسان نو ټول به دې ختم کړي. نو آی ډي دې باید په یاد وي. دلته هم انډیکس دا یو آی ډي په شانتې کار کوي چې تا ته باید آی ډي دې زده وي. لکه مثلا زه شپږ یا اووه پرس که دا اووه زه غواړم اته ته چینج کوم. نو زه چې دا اووه اته ته چینج کوم دا زموږ سره 0 دی،
دا زموږ سره 1 2 3 نو دلته زه ورته وایم 3 که دلته زه یو ځل وګورم چې 3 انډکس باندې ماته وښیي که یې نه ښیي نو دلته زه لیکمه BR او BR نه بعد دلته پلس اچومه چې ماته راکه څو مو 0 دا 0 شو دا 1 2 3 انډکس ماته وښیه کنټرول اس دا سپراته ریفریش کا صحیح دی وایي راکه زه دا وغواړم اته ته چینج کړم ها و چې اته ته چینج کړې هلته لیکم دلته یو بل وریبل اخلم د وای په نوم باندې زه ورته وایم سې ارې نوم چې ده ارې ایکس ته نو ایکس ډاټ سپلایس که ماته اوس دې ځای کې نه دی دلته زه ورته د انډکس نمبر ورکوم انډکس نمبر څو دی زما سره 3 ده اوس څو ایلیمنټس ته غواړي ریپلیس کړي یو ایلیمنټ ریپلیس کوم نو یو ولیکه هغې نه بعد څو ته ریپلیس کول غواړي زه ورته وایم ماته ریپلیس کا اته ته سپه کنټرول اس که راشه ریفریش که څنګه چې ریفریش کړي ورته به اته درکړي که چیرې تاسو ټول ارې پرنټ کول غواړئ دلته راشه ورته ولیکه ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته هم زه BR اخلم په دې خو تاسو پوهیږئ چې BR ولې اخلم ځکه که BR وانه اخلم ټول راته یو لاین کې بیا شو کېږي دلته X په مې کنټرول اس که دا زه ریپلیس کړم نو دا وګورئ ماته اوس هغه ونه راکوي د و په ځای ماته اته شو کېږي نو دا ریپلیس اوس ګورئ که چیرې تاسو دا زموږ سره ریپلیس شو که چیرې تاسو کوم ایلیمنټس که زه سپه کنټرول اس کوم دا ریفریش کړم ګورئ ماته دا اوس شو کېږي زه اوس یو ایلیمنټس ایډ کول غواړم ایلیمنټس تاسو چې هر چیرته ایډ کوئ شئ نو د ایډ کولو لپاره دلته زه راځم ګورئ دلته زه یو بل وریبل اخلم د A په نوم باندې مې واخیسته اوس دلته زه لیکم چې X ډاټ X لیکل ضروري دي ځکه چې دا زموږ سره د ارې نوم ده نو دا به تاسو لیکئ دا به زه لږ زوم کړم ګورئ نو دلته کې ما X واخیست هغې نه بعد دلته زه راځم ایلیمنټس ایډ کوم ښه ایلیمنټس چیرته ایډ کوئ جای باید تاسو ته معلوم وي چیرته ایډ کول غواړي لکه زه ورته وایم دلته کې زموږ سره شپږ دي اووه دي دې ځای کې زه غواړم چې اتم هم راشي یا دلته زه وایم د 0 انډکس کې ځه دلته ما سره 1 بیا د 10 اول د ماته 1 راشي بیا د 10 بیا 9 داسې د راشي راته صحیح ده نو دلته زه راځم لیکم یا زه وایم زه صحیح ده دلته کې 1 راته ایډ که په 0 انډکس باندې که دلته زه اوس 0 انډکس ګورم ښه دلته زه راځم یو ځل زه تاسو ته وښیم که زه 0 انډکس دلته کې وګورم چې په 0 انډکس باندې ماته څه شو کېږي سپه کنټرول اس کوم دا ریفریش کوم 0 انډکس باندې ماته 10 راکوي زه ورته وایم چې ډبل کوټ او په 0 انډکس باندې ماته 0 ایډ کا کنټرول اس چې لاندې نوي لاین ته راشي ګور دې باندې زه 1 ایډ کول غواړم 10 دې هم وي 10 ریپلیس کوم نه یو بل ایلیمنټس ایډ کوم نو دلته زه راځم دلته زه ورته وایم چې ماته ایډ کا څه شی راته ایډ څو دانې شیان ایډ کول غواړي یا څو ایلیمنټس ایډ کول غواړي زه ورته یو دانه مطلب دلته ما یو ولیکه صحیح ده دا یو ما دلته ولیکه هغې نه بعد زه دلته راځم ما ولیکه 1 مې ولیکه او هغې نه بعد دلته زه لیکم نه سوري ملګرو دلته 0 ځکه 0 چې په یا 0 ځکه په 0 باندې زه 1 ولیکم بیا د لسو نه بعد ماته ایډ کېږي یس ځکه 1 انډکس دلته 0 به واچوم ځکه 1 انډکس دې ولیکه 10 نه بعد راځي دلته ته وایم 0 اوس ښه کوم ایلیمنټس که دلته تاسو 0 ولیکئ 0 مطلب دا دی کوم ایلیمنټس راته ریموو کوم صحیح ده دلته زه لیکم فرض کوه یو ځل زه کوډ ولیکم بیا زه درته ښیم ګور دلته ماته 1 راکوئ که دې نه بعد د دې ځای نه لاندې زه راشم زه کوډ ته بیرته تشریح کوم ملګرو صرف یو ځل تاسو ته وښیم چې په هغې کې زما سره چینجز راغله که رانغلل ډبل کوټ دلته زه راځم لیکم BR نه بعد دلته زه راځم لیکم بریک X کنټرول اس دا څه په زه ریفریش کوم ګوره ماته 1 10 راغی اوس ګورئ ښه زه درته یو بل کار کوم بیا به تاسو انشاءالله چې ښه پوه شي ګوره زه اوس غواړم دې ځای کې زه 15 ایډ کړم د 9 نه بعد زه 15 ایډ کول غواړم ښه د 9 نه بعد چې دلته ته 15 ایډ کړې دلته زه لیکم B دلته لیکم مساوي که ماته X ډاټ سپلایس ښه ایلیمنټس چې ایډ کوې ایلیمنټس چیرته ایډ کول غواړې ایلیمنټ زه ورته وایم د 9 نه بعد نو دا 0 د 1 د 2 صحیح شو نو د 2 نه بعد نو دلته زه ورته وایم چې له 2 نه بعد او څو ایلیمنټس مطلب د چا په ځای ریپلیس کول غواړي 0 لیکم 0 ځکه مطلب هیڅ ایلیمنټس راته مه ریپلیس کوه څو درته ولیکي 15 سپه کنټرول اس کا راشه ریپلیس کا ګوره ماته دلته کې 15 راکړه ښه دلته کې ما سره دا 0 دا زموږ سره 0 دا 1 دا 2 ښه دلته کې 3 ولیکه یار دلته 3 ولیکه صحیح ده 3 کنټرول اس سپه ریپریش کا څنګه چې سپه ریپریش کې ګوره دلته کې زموږ سره صحیح شو دلته کې ګورئ 1 10 9 5 6 7 همدغه طریقې سره تاسو کولی شئ ایلیمنټس څه کوئ ایلیمنټس ایډ کوئ ښه که زه ایلیمنټس ریموو کول غواړم اوس ایلیمنټس څنګه ریموو کیږي که ایلیمنټس تاسو ریموو کوئ ایلیمنټس هم په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې ریموو یې کوئ دا سپوز یو ځل کنټرول اس کوم دا مې ریفریش کړه ګوره ما سره ده زه اوس ایلیمنټس ریموو کول غواړم ښه
الیمنټس چې ریموو کوي هغه هم سمپل دی. کوم الیمنټس ریموو کول غواړې؟ فرض کا زه دا 15 غواړم چې ریموو کړم. نو 15 چې غواړې ته ریموو کړې، دلته به تاسو ورته ولیکئ یو وریبل به واخلم زه د بي په نوم باندې، او دلته زه لیکم سه x ډاټ سپلایس. x ډاټ سپلایس. ها اوس ګورئ کوم الیمنټس دا زموږ سره 0 1 2 3 4 دلته زه لیکم 4 مطلب دا د څلور الیمنټونه ماته راکا. نو څلور الیمنټس به تاسو ته شو کوي، دغه نور تاسو ته نه شو کوي. دلته زه راځم لیکم ورته سی ایکس، او د ایکس نه دې ځای کې مخکې زه دلته بي آر لیکم، او دلته مې پلس واچول د ډبل کوډ. اوکې څپه مې کنټرولایز کړه، دا زه ریپلیس کوم. ګورئ ماته څلور الیمنټس ماته راکوي 0 0 1 2 3 سوري دلته مې 4 ولیکه، 4 له 0 نه شروع کیږي ځکه دا زموږ سره انډیکس نه دی. څلور الیمنټس ماته راکوي، نو دا زموږ سره 1 2 3 4 5 دلته 15 ولیکم. صحیح، دلته به زه 15 ولیکم، څپه به کنټرولایز کړم او دا به هم زه ریفریش کړم. ګورئ ماته 15 نه راکوي. په دې کې انډیکس له 0 نه شروع کیږي ځکه دا انډیکس نه دی، دا الیمنټونه دي. څو الیمنټ دي ټول ما سره؟ ټول الیمنټ ما سره شپږ دي، ما ورته ویل راکړه 15، نو ماته څه کړل؟ دی ماته شو نک. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې ارے کې یو الیمنټ تاسو ایډ کړئ، ریموو کړئ یا ریپلیس کړئ د سپلایس په واسطه. راځو ورپسې زموږ سره از ارے ده. از ارے لکه څنګه چې له نوم نه واضح معلومیږي، که چیرې تاسو غواړئ چې چیک کړئ چې آیا دغه مونږ چې کوم ارے کریټ کړی دا زموږ سره ارے ده که نه ده. نو که چیرې تاسو غواړئ چې چیک کړئ د ارے ده که نه، نو د دې لپاره مونږ از ارے یوز کوو. مثلا دلته کې زما سره یو ارے ده د نمبرز په نوم باندې. اوس یو کس درته وایي چې دا تاسو سره ارے ده که نه ده، نو از ارے میتھډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې چیک کړئ چې آیا دا زما سره ارے ده که نه ده. نو دلته کې اوس وګورئ د دې آوټپوټ به زموږ سره دوه وي، یا به زموږ سره ټرو وي، یا به زموږ سره فالس وي. نو د دې آوټپوټ زموږ سره که چیرته دا زموږ سره ارے وي موږ ته به ټرو راکوي، که چیرته ارے نه وي نو موږ ته به فالس وي. لکه ګورئ که دلته زه راشم او دا مې دلته کې کمنټس کړه، دا کوډ زه کمنټ کوم. صحیح، دا کوډ زه ځکه کمنټ کوم که چیرې چاته په کار وي کولی شي چې مطلب دا د واتس اپ گروپ نه ډاونلوډ کړي، هغې کې اچوم. صحیح ده. ګورې دلته زه راغلم، ما یو وریبل واخیسته د اے په نوم باندې، یا دلته کې فرض که ما دلته ولیکل اے آر. صحیح ده، اے آر مې واچو. دلته زه یو ارے کریټ کوم، فرض که ما ارے کریټ کړه 10 20 30 40 50 بس همدومره پوره دي. صحیح ده. ډاکومنټ ډاټ رایټ یو ځل زه پرنټ کول غواړم، اے ډبل آر، او دا زه ریفریش کول غواړم، دا الیمنټس ماته پرنټ کړل. ها زه اوس دا چې کوم چې دا ارے ده که نه ده، نو دلته زه یو وریبل بل اخلم از ارے اور ناٹ. صحیح ده، مساوي. دلته زه لیکم اے ډبل آر، اے ډبل آر مې ولیکه. ها سوري اے ډبل آر نه لیکئ، اول به دلته تاسو ارے لیکئ. صحیح، دلته به تاسو اول ولیکئ ارے، سوري ارے از ارے. صحیح ده، داسې لیکلی کېږي. ټیک ده. هغې نه بعد به دلته تاسو ورته واچوئ چې کوم څه چیک کوئ، اے ډبل آر چیک کوم، اے ډبل آر کنټرول اے ډبل آر زه چیک کوم. اول به تاسو ارے واچوئ، بیا ډاټ از ارے، هغې نه بعد بلته راشئ ډاکومنټ ډاټ رایټ. اوس ګورئ که دا چېرته ارے وي موږ ته به وایي ترو، که چېرته ارے نه وي نو بیا موږ ته وایي چې فالس. نو پلس دلته کې زه لیکم سی از اے ډبل آر. ضروري نه ده چې تاسو دا همدا وریبلونه ارے ته همدا نوم ورکوئ، هر نوم تاسو ورکولی شئ. دا زموږ سره یو ارے ده نو ځکه ماته وایي ترو. که زه دا کوډ کمنټ کړم، دا مې کمنټ کړه، لاندې راځم، لاندې لیکم لیټ نیم، لیټ نیم مې ولیکه، ما خپل د یوټیوب چینل نوم دلته واچو. صحیح شو، ما خپل یوټیوب چینل نوم واچو، ډاکومنټ ډاټ رایټ. یو ځل زه دا نیم پرنټ کول هم غواړم، څپه مې کنټرولایز کړ، راځم دا ریفریش کوم، ګورم زما نوم پرنټ شو. زه چې کول غواړم چې آیا دا زموږ سره ارے ده که نه ده، نو دلته زه لیکم ارے از ارے، او دلته زه اوس د هغه مطلب د وریبل نوم موږ سره نیم ده، نو دلته ما څه واچول، دلته مې نیم واچو. هغې نه بعد زه ورته وایم چې دا ماته اوس ته پرنټ کړه چې دا زموږ سره ارے ده که نه ده. نو اوس که دا چېرته زموږ سره ارے وي دا به موږ ته وایي ترو، او که چېرته ارے نه وي نو دی به موږ ته وایي چې فالس. څپه کنټرولایز کوم، دا زه ریفریش کوم، نو ما دلته کې فالس لیکي. ولې راته فالس لیکي؟ ځکه دا زموږ سره ارے نه ده. دا خو معلومه خبره ده چې دا زموږ سره چې دی سټرنګ ده، نو دا زموږ سره ارے نه ده. که چېرې تاسو ټایپ یې چیک کوئ، ټایپ به تاسو ته چې وایي، ټایپ به تاسو ته دغه مطلب ټایپ به تاسو ته وایي چې دا سټرنګ دی، اس ټي آر دی، ځکه دا زموږ سره ارے نه ده. ورپسې زموږ سره انډیکس آف دی. انډیکس آف مطلب دا دی که چیرې تاسو سره یو ارے وي او تاسو ورته وایئ چې په دې کې زموږ سره فرض کا د 10 انډیکس څو دی، مطلب د 20 څو دی، احمد، محمود، د دې انډیکس زما پکار دی. که چیرې د څه شي انډیکس چې تاسو غواړئ، لکه دلته کې فرض کا زما سره لینګویج دی، جاوا ده، جاوا سکرپټ دی، پایتان دی، همدارنګې
زمونږ سره جاواسکریپټ بیا 2 ځل راغلی دی. صحیح ده. نو که چیرې تاسو اوس غواړئ چې دې کې جاواسکریپټ پیدا کړئ، نو که چیرې جاواسکریپټ تاسو سره په دې کې وي نو تاسو ته به 1 مطلب د همغه انډیکس تاسو ته اوس دا زمونږ سره 1 دی که موږ ته 1 راکوي، نو دا 0 شو، دا 1 موږ ته پرنټ کېږي. خو که چیرې جاواسکریپټ تاسو سره نه وي بیا تاسو ته -1 درکوي. نو زما د خبرې هدف دا دی انډیکس اف میتھډ د دې لپاره موږ یوز کوو. که چیرې تاسو د یو ارے الیمنټس مثلا تاسو وایي چې موږ سره احمد محمود زه پیدا کول غواړم، که چیرې احمد محمود وي تاسو ته د هغې انډیکس درکوي، که چیرته نه وي بیا تاسو ته -1 درکوي. لکه که دلته زه اوس غواړم چې پیدا کړم څه شی جاواسکریپټ، خو انډیکس اف چې دی هر یو چې په مخ ورغی ګوره دلته موږ سره 2 دانې دي، جاواسکریپټ 2 دانې دي، خو اولنی انډیکس تاسو ته دلته کې بیا ریټرن کوي. صحیح دی. اولنی د دې مطلب اول دا جاواسکریپټ مخ ته ورغی، د دې انډیکس څو دی 1 دی، نو که د دې موږ وګورو دا موږ ته 1 وایي. خو فرض کړه که دلته زه ورته وایم چې ما ته راکړه مطلب زموږ سره دغه ارې ده همدغه لینګویج ارې مخ ته، زه ورته وایم چې په دې کې ما ته راکړه څه شی HTML. اوس HTML زما سره په دې ارې کې شته نشته ده، نو چې نشته ما ته به څه راکوي -1 راکوي. که چیرته څه چې غواړئ تاسو که چیرې هغه تاسو سره وي نو تاسو ته د همغه انډیکس درکوي، که چیرته نه وي بیا درته -1 درکوي. لکه دلته زه ورته وایم فرض کړه دلته کې زه لیکمه لینګویج. صحیح ده. لینګویج دلته زه اچوم، ضروري نه ده چې تاسو هم لینګویج واچوئ. صحیح ده. هر څه چې تاسو په دې کې سټور کوئ، لکه ما دلته واچول HTML CSS JavaScript دلته به زه GS ولیکم سمپل. صحیح ده. GS لیکم او هغې نه بعد دلته زه لیکم چې فرض کړه ریاکټ مې ولیکه، زه ریاکټ بس همدا پوره دي. صحیح ده. همدا پوره دي. زه به لږ زوم آوټ کړم دلته کې انټر، یا دلته به زه یو بل پایتان به ورسره واچوم، تان مې میټ کو. صحیح شو. زه یو ځل دا پرنټ کول غواړم، نو ډاکومنټ ډاټ رایټ زه ورته وایم دا ما ته پرنټ کا څه شی لینګویج راته پرنټ کا. کنټرول ایس سپر پریش کوم، ګورې دا لینګویج ما ته ټول څه کړل، ټول ما ته دلته کې پرنټ کړل. ښه صحیح شو. اوس زه دلته ورته وایم چې لینګویج خو دې ما ته پرنټ کړل. صحیح ده. اوس دلته زه ورته لیکم چې په دې کې ما ته شی پیدا کا، په دې کې ما ته جاوا ته نه پیدا کا. نو دلته زه ورته څه لیکم، دلته زه ورته لیکم چې یو وریبل بل کریټ کوم د LAN په نوم باندې، لینګویج په نوم باندې، او دلته زه ورته لیکم چې لینګویج ډاټ انډیکس اف. انډیکس اف د چا غواړي؟ دلته زه لیکم انډیکس اف جاوا. جاوا راته پیدا کا، خو دې کې ما سره جاوا شته، جاوا را سره نشته. که دلته زه ډاکومنټ ډاټ رایټ کوم، ګورې دې ځای کې زه پرنټ کوم دا څه شی دا لینګویج. BR پلس کنټرول ایس دا سپر پریش کوم، ما ته دې ځای کې ګورې دا ټولې ما ته پرنټ کړه. صحیح شو. خو دې کې زه دلته کې څه پرنټ کول غواړم، دلته کې لینګویج زما نه پکار، LAN مې زما پکار دی. صحیح ده. کنټرول ایس ما ته -1 راکوي. ولې -1 ولې راته راکوي؟ دلته به زه دا یو کمنټ کوم. صحیح اوکې دا مې کمنټ کو. اوکې دا وګورئ ما ته دا به ریفریش کوم، دا به کنټرول ایس کوم، دا به زه ریفریش کوم. اوکې ها ما ته دلته -1 راکوي. ولې؟ ځکه زموږ سره جاوا په دې کې نشته. خو که دلته زه ورته وایم GS ما ته 2 راکوي. ولې راته 2 راکوي؟ ځکه 0 1 2 دا زما سره دلته کې موجود دی. که چیرته تاسو سره وي نو تاسو ته به شو کوي 1. دا اوس وګورئ جاواسکریپټ GS زما سره شته، نو ځکه ما ته دلته کې درکوي. که چیرې تاسو سره هغه ایلیمنټس چې تاسو دلته کې ورته پیدا کولی غواړئ، که چیرې هغه تاسو سره وي نو تاسو ته د همغې انډیکس درکوي، که چیرته نه وي نو تاسو ته -1 درکولی کېږي. ورپسې زموږ سره لاست انډیکس اف دی. لاست انډیکس اف څه کار کوي؟ لاست انډیکس اف کار دا دی، ګور زما سره دلته کې یو ارې ده د لیست په نوم باندې. انډیکس اف او لاست انډیکس اف د دې دواړو کې لږ فرق دی. فرق څه شی دی؟ فرق دا دی چې انډیکس اف څه کار کوو. انډیکس اف چې دی هغه د مطلب د لیفت نه شروع کوله.
د لیفت نه شروع کوله هر یو بچ مخ باندې ورغه امغه د امغه انډیکس تاسو درکو. اوس پرس کې کدل د 31 غواړم چې 31 پیدا کما صحیح ده 31 انډیکس پیدا کول غواړم نو دلته کې لاس انډیکس مطلب دا دی چې د خي طرف نه شروع کا لاس د انډیکس لاس طرف نه شروع ځکه انډیکس چې زموږ د لیفت طرف نه شروع کیږي کده د لاس ټوری کا مطلب د اخر طرف نه شروع کړه د اخر طرف نه زموږ سره 31 دی نو 31 ګورې دلته کې 31 زموږ سره په پایپ باندې پروت دلته کې موږ ته پایپ سکی آوټپوټ زموږ ته 15 راکړي خو کچېره دلته کې ز انډیکس اف یوز کوم بیا په انډیکس اف کې ماته 3 راکړي صحیح ده ولې راته 3 شو کوي ذکرات 3 شو کوي چې مطلب تاسو انډیکس اف او انډیکس اف چې هر یو مخې ته ورغه مطلب اول ورغه مغه تاسو سکی خای ګور کدل ته زرا شمه او زه د لاندې راوړم ګور دې چې زلی کما سیو دلته زه یو اری کریټ کوم لیټ مای اری په نوم باندې ما یو اری کریټ کړه تاسو چې هر نوم ورکوي دا تاسو پوری ډیفینډ کوي صحیح دی ملګرو دلته ما ولیکل لس دلته مې ولیکل شل دلته لیکم دیرش دلته لیکم سلويخ دلته لیکم دیرش دلته مې ولیکل 500 دیرش زما سره 2 ځل راغلي صحیح ده دیرش وګور دلته زما سره 2 ځل دیرش دي یو دیرش دا ده یو دیرش دا ده کدل ته زرا شم ډاکومنٹ ډاټ رائټ او دلته زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کا مای اری کنټرول اس دا سپوز ریفریش کوم ګور ما ته به دا ایلیمنټس شي دا ایلیمنټس به ما ته دلته کې ګوري پرنټ خو کدل ته زه ورته واچوم چې څه شي مای اری ده کنه مای اری ډاټ انډیکس اف 30 دا یو ویریبل کې واخلم د ای آر واي په نوم باندې ای ډبل آر په نوم مې واخل صحیح ده ډاکومنٹ ډاټ رائټ او دلته زه ډبل کوډ کې بی آر اخلم او بی آر نه بعد پلس ای آر واي ای ډبل آر مې واخل ګوره ما دلته کې ټو لیکي خو که زه دلته راشم او دلته زه ورته لیکم لیټ ای آر واي 1 مساوي کماته my array dot last index of this is 30 دلته می 30 واخست او دلته زه راځم لیکم ډاکومنٹ ډاټ رائټ او په ډاکومنٹ ډاټ رائټ کې دلته کې ډبل کوډ دلته زه بیا راخلم چې نوی لاین ته کې ماته شوش ک بیا ور نخلم بیا ماته پام دی لاین کې راکې نو ځکه زه بیا راخلم سپا کنټرول کوم ګم مردل ماته 4 راکې ځکه 0 1 2 3 4 نو دغه دیرش ما صرف 4 پراته ځکه 4 راکړل او دا دیرش ما صرف 2 دي نو ته 2 راکړه نو دغه فرق د انډیکس اف او لاس انډیکس اف کې دا چې لاس انډیکس اف د اخر نه شروع کوي ورپسې زموږ سره ایوری میتھډ دی ایوری میتھډ څه شی دی ایوری میتھډ په یو کنډیشن باندې کار کوي لکه دلته کې ما ایجز اخستی دا زموږ سره د سټوډنټس ایج دی پاس کا لاس شل 15 17 25 دلته ما یو بل واخیس اډل ایج 18 زوس دلته ورته وایم سی کچیرته دغه ایجز زیات مساوي د اډل ایج دغه 18 سره نو هغه مطلب هغه زموږ سره چي دي هغه زموږ سره مطلب ما ته پدې کې دا هر یو چیک کوا ایوری لکه څنګه چې نوم نه معلومیږي ایوری هر یو ایج باید چیک شي د هر شاګرد ایج باید چیک شي کچیرته د یو شاګرد ایج هم مطلب د دې کنډیشن سره برابر نو تاسو ته فالس درکوي کچیر ټول زموږ سره د کنډیشن سره برابر تاسو ته چې درکوي ترو درکوي کنه نور صورت کې تاسو څه کوي ایلس ګور کدا دا مې کمنټ کړل ګور زلان د راځم دلته کې ز ایج اخلم سید پرس کما دلته کې ایج واخست دلته لیکم لیټ ایج می واخست تاسو هر څه چې اخلي فرق نه کوي ملګرو بیا درته وایم مطلب ضروری نه دی چې تاسو دلته کې دا واخلې ته واخستل لس 15 ګور ما 2 ایجونه د واخستل چې هغه به زموږ سره هغه رولز نه فالو کوي کله زرا شم ډاکومنٹ ډاټ رائټ واخلم او دلته یو ځل تاسو ته پرنټم کما ایج صحیح ده کنټرول اس دا سپوز ریفریش کوم ګور ایجز ما ته پرنټ شول دلته زرا اعظم دلته زه یو وریبل اخلم لیټ او دلته زورته ایجز ما ته چیکا یا پس کې دې کې ما دا ایجز کړل او دا مې دلته کې ایجز واخست او دلته زدا ایج اخلم دلته کې ایج ما سو واخست پرس کا دلته زرا اعظم دلته اوکے دلته ما ولیکل سی ایج او دلته ز ایجز مطلب ایجز ما ته چې کور ډاټ ایوری او دې کې ما یو میتھډ پاس کو پرس کا د ای بی سی په نوم باندې اوس په دې کې ما ای بی سی میتھډ پاس کو صحیح ده او ای بی سی میتھډ زما سره نشته نو دلته زرا اعظم دلته یو فنکشن کریټ کوم په نوم د ای بی سی په نوم باندې
او اي بي سي کې دلته زه ورته وایم چې ماته ریټرن کوه. که چېرې تاسو فنکشن نه پېژنئ ریټرن نه پېژنئ نو ویډیو د فنکشن د سره حتما وګورئ. صحیح ده. دلته دې ته زه یو ویریبل پاس کوم فرض کا د بي په نوم باندې یا فرض کا دلته کې د ایچ په نوم باندې یا فرض کې د ا په نوم باندې چې تاسو کنفیوز نشئ ایج او ایجز زیات راغلل. دلته لیکم چې دا زیات او مساوي شول 13 سره بیا د ماته ریټرن کوه کنټرول اس ګوزس د پر پرش کما نو د ځکه ما اوکې دا ما پرینټ کړی نه دی. دلته زه اعظم لیکم ډاکومنٹ ډاټ رائټ کما ته سشرا د پرینټ کا ایج را ته پرینټ کا سپا کنټرول اس کا د سپر پرش کا د ځکه یو مطلب یو بریک سوري بیا راخلمه یعنی بریک دا سپه د ماته دلته کې بریک کېږي لاندې دې راځي کنټرول اس اوکې دا مې ریفریش کړ ګوره ماته فالس راکوي. ولې فالس راکوي؟ ځکه دغه کنډیشن چې موږ لیکلی دا ټول باید چیک شي. یعنی مطلب د یو پوهنتون ریزلټ دی لکه ټول ریزلټ غلط دی ځکه داسې سټوډنټس یې اخیستی دي چې د هغوی ایج له 13 نه کم دی باید ایج له 13 نه کم نه وي. ځکه یو پوهنتون کې چې یو کس درس وایي حد اقل 18 ایج باید واوسي چې نوی پوهنتون شروع کوي. صحیح ده. نو دلته کې زه راځم دلته ورته وایم ګورې زه راځم دا م ورته وایم چې صحیح ده دا یو 19 دی زموږ سره دا زموږ سره فرض کا دا زموږ سره 20 دی یا دا زموږ سره فرض کا 18 دی. کنټرول اس دا په ریفریش کې ورته تاسو ترو درکوي. نو څومره دلته کې چې تاسو هغه کنډیشنز اخیستي مطلب دغه ایجز چې دي دا ټول که چې د کنډیشن سره سیټ کوو مطلب د کنډیشن سره صحیح تاسو ته ترو درکوي کنه فالس. فلټر څه کار کوي؟ فلټر میتھډ کار دا دی چې څومره ایلیمنټس تاسو سره په اره کې پراته دي همدغه کنډیشنز باندې دام کار کوي چې یو کنډیشن تاسو ورکوي خو دا تاسو ته یو نوی یو بل اره کریټ کوي. لکه دلته کې اوس ګورئ زموږ سره همغه ایجز ما اخیستي همغه شرط همغه څه دي خو دلته زموږ سره یو بل اره دی کریټ کوي چې کوم ایجز مطلب سیټ کوي یا کوم زموږ سره صحیح دي هغه رااخلي او یو بل اره کریټ کوي. لکه دلته زه راځم ګورئ ښه سمپل زه دا کوډ دی کې دا مې کمنټ کو او لاندې مې راوړو صرف همدا بیرته دلته پیسټ کوم سیده کافي مې وخت دلته مې پیسټ کړه. دلته راځم دا کوډ مې دی ځنه کنټرول سی که دلته مې کنټرول وی صحیح ده. زه راځم دا بیرته ان دا کمنټ نه باسم کنټرول سوالیه سره کمنټ کېږي ما بیرته کمنټ نه باسل کېږي هم. زه راځم دا مې دې ځای نه دا مې لرې کړه دلته زه لیکم فلټر تر څو وخت ځای نشي تیار کوډ ما راواخیسته. صحیح ده. دلته لیکم اے بي سي مې ننه واچو اے بي سي سپه مې کنټرول اس کړه ګورئ ملګرو ښه شی مې وکړه کنټرول زیډ مې سوري کنټرول اس ګوره اوس دا زموږ سره یو بل اره کریټ کېږي په دې کې دا وګوره ما سره یو بل اره کریټ کړه دا فرق نه کوي ښه په دې کې که چیرې تاسو سره ایج کم و زیات وي هیڅ مشکل نشته خو مطلب کوم دا زما سره اوس دې کې وګورئ زه راځم دا مې 11 کوم اوس دې کې زما سره کوم دا ایج هم صحیح نه ده یو دوه اوس زما سره 19 راته شو کېږي که دلته زه راشم فرض که زه یو بل ایټ کم فرض که 13 مې ایټ که او بل ما دلته کې ایټ که 22 اوس وګورئ ما سره څو ایجونه مطلب دغه یعنی دغه قانون فالو کوي یا دغه فنکشن زموږ سره ترو کېږي یو دا به زه 18 کم صحیح دا مې 18 که زه یو دوه درې څلور دانې دي نو کنټرول اس که تا همغه څلور دانې درکوي درته او دا خو ما ټول دې ځای کې پرنټ کړي هغه ماته ځکه دلته شو کړي دلته کې ما ورته ویلي ایجز ماته پرنټ کړه. نو فلټر میتھډ کار دا دی چې تاسو سره کوم شرط چې تاسو ورکړی د همغه شرط د همغه کنډیشن مطابق کوم څه چې تاسو ته مطلب ترو دي د همغه تاسو ته څه کوي یو اره تاسو ته د هغې کریټ کېږي. ورپسې زموږ سره فایند میتھډ دی لاست اخیری میتھډ دی فایند میتھډ څه کار کوي؟ فایند میتھډ چې دی تاسو فرض کا تاسو یو څه غواړئ چې فایند کوي پیدا یې کوي لکه تاسو په دې کې څه پیدا کول غواړئ دلته کې اوس وګورئ فرض که زه ورته وایم چې ماته پیدا کړه 10 یا مطلب په همدغه شان کنډیشن تاسو په دې کې هم ورکولی شئ. دی اول راځي دغه 10 چیک کوي چې آیا 10 د دې کنډیشن مطلب د کوم شرط ورکړی د دې مطابق ده که نه که چېرته نه وي اګنور کېږي راځي 20 چیک کوي 20 دی که نه او 20 دی بس تاسو ته 20 ریټرن کوي. لکه دلته که زه راشم ګورئ ښه کنټرول سی کمنټ دا مې تیار کاپي واخیسته دلته پیسټ کوم ګورئ ښه دا سب زه ریمو کوم چې تاسو لږ دلته ښه پوه شئ ګوره دا مې ریمو دا مې پاک کړل لږ ایجز اخلم تر څو تاسو ته لږ ښه کلیر شي دا سپه مې کنټرول اس کړه ګورئ ما سره دلته کې دا ایجز ما سره پرنټ شول اوس دا که تاسو ته فایند واخلئ ګوره فایند څه کار کوي دلته زه یو بل وریبل اخلم د بي په نوم باندې دا ماته مساوي که دې ځای کې ما واخیستل ایجز او دلته زه لیکم فایند د فایند میتھډ کار دا دی چې دا مونږ ته څه کار کوي یو دانه چیک کوي
صحیح دلته کې زه ABC هغه نوم مې واخیست فنکشن دلته فنکشن کریټ کوم فنکشن ته نوم ما ورکړ ABC فنکشن ته ما یو وریبل پاس کړ که چیرې تاسو دلته کې وریبل اخیستی شي فرض که ما واخیست وار A مطلب ایج یا فرض که لیټ یا هر څه چې تاسو اخلي A ایج 18 صحیح ده داسې هم تاسو اخیستی شي خو فرض که زه ایج نه زه دا A دلته کې ډایرکټ دې ته یو پرامټرایز میتھډ کریټ کوم صحیح تاسو ډایرکټ هلته کې هم کوی شي چې وریبل کریټ کړي هغه دلته پاس کړي ورته زه ورته هم ریټرن کا ماته A چې دی دا زیاتو مساوي کړه له 18 سره ګورئ او دې ځای کې زه ورته وایم صحیح ده ماته پرنټ کا اوس د یو کنډیشن چې مطلب دغه یو د ارې ایلیمنټس چې دي یو چیک کیږي دلته راځي اول 12 چیک کوي چې آیا 12 دغه فنکشن دلته ویلي چې د A چې دی مطلب دغه A چې A ما دلته کې دا نمبر پاس کړي اول دلته راځي 12 دلته راځي آیا 12 زیات مساوي له 18 سره دي نه غلط دی بیا راځي 19 چیک کوي آیا 19 زیات یا مساوي له 18 سره دي بالکل دي نو ماته 19 کېږي پرنټ کېږي 19 ماته پرنټ شو خو هغه ماته ځکه موږ ته نه معلومیږي چې مطلب زموږ سره دلته زه راکړی دی خو زه به دلته کې BR واخلم تر څو تاسو ته لاندې راشي معلوم شي ګورئ دلته 19 راکړم خو که دلته زه راشم فرض کړه دلته زه ولیکم دلته زه ورته ولیکم 18 اوس وګورئ ماته دلته کې 18 دا رولز مطلب دا فالو کړه که نه مطلب 18 اوس صحیح شو 18 ماته راکولی کېږي چې کله 18 تاسو ته پرنټ کړه دا نور نه چیک کېږي ور که دلته زه راشم ولیکم شل اوس زما سر شل صحیح دی که نه دلته ماته شل راکوي دا نور د شلو نه بعد نور نه چیک کېږي فرض کړه دا زموږ سره 18 دی 18 دا زموږ سره شل دی اوس وګورئ دلته دا چیک کوي دا هم غلط دی دا هم غلط دی شل راغی بس شل تاته دلته څه کېږي شل تاته پرنټ کېږي فرض کړه دا دی زموږ سره 15 دا هم 15 18 ګوره ماته اوس 18 راکوي 18 دې ځای کې راکولی کېږي دا ټول یې چیک کړه دا ټول غلط شو دا 18 درکړه دا 19 بیا نه چیک کېږي نو دا زموږ څه شی دا زموږ سره فایند میتھډ